سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. بلال شاداب یم او نن غواړم د بینانس یا انلاین صرافۍ په هکله تاسو ته معلومات درکړم چې په دې کې موږ څنګه خپل اکاونټ جوړولی شو، څنګه اکاونټ وریفای کولی شو، څنګه ګټه پکې کیږي او همدارنګه موږ بیرته خپلې روپۍ څنګه تر ویستلی یا نغدولی شو. نو دا یو ښه فرصت دی ځکه د نورو هیوادونو نه میلیونونه کسان کار پکې کوي، نو ولې موږ او تاسو زده نه کړو یا ونه کړو. نو که په صحیح طریقه موږ تاسو زده که نو انشاءالله ښې روپۍ په دې کې ګټلی شو د موبایل له لارې او په خپل کور کې ډېرې اسانه او په ساده طریقې سره. نو دا دومره سخت نه دی چې یو چا زده نه شي، ځکه موږ زده کړی دی نو بل هم زده کېږي. د مختلفو درځونو کې د درسونه یې کېږي، همداسې موبایل د لارې، یوټیوب د لارې، ویډیوګانو له لارې همدا تاسو زده کولی شئ او ډېر اسانه او ساده دی. نو په دغه ویډیو کې به ټول معلومات دي انشاءالله چې تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، نو خپل اکاونټ هم جوړولی شئ او ټول طریقه او ګټه سیسټم په دې باندې انشاءالله پوهېدلی شئ. نو هغه دوستان چې موږ ته نږدې دي، موږ پېژني، نو هغو سره به انشاءالله نږدې نه کومک وکړو تر څو اکاونټونه جوړ کړه او تر کومه حده چې موږ زده نو هغوی ته ور زده کړو. او هغه دوستان چې لرې دي نو دغه ویډیو دې مکمل وګوري انشاءالله چې په ټول سیسټم باندې به پوه شي. نو راځئ نور به سکرین ته لاړ شو او زه شینواری صاحب به دې په هکله مکمل معلومات درکړو. شینواری صاحب مهرباني وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اکاونټ جوړولو لپاره به تاسې ته یو لینک په لومړي کمنټ او همدارنګه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسې به په هغه لینک باندې کلیک واخلئ. کله چې په لینک باندې تاسې کلیک واخیسته، تاسې ته به دغه سایټ په دغه شکل سره د باینانس ډیشبورډ خلاص شي. دلته به تاسې راشئ، په دې ځای کې په ساین اپ ویت ایمیل باندې تاسې کلیک ورته واخلئ. صحیح ده. تاسې باید د یو شخص د ریفرل په واسطه ځان ته اکاونټ چې دی جوړ کړئ. په دې ساین اپ باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک واخیسته، دلته به موږ تاسې په دې ځای کې یو ایمیل ورکوو چې کوم ایمیل تاسې خپل لرئ، یا جیمیل یا ایمیل یو خبره ده. نو تاسې به دلته خپل جیمیل ورکوئ. په دې ځای کې به تاسې دې ته خپل جیمیل چې دی هغه ولیکئ. صحیح ده. ځکه به موږ تاسې هغه خپل جیمیل چې دی لیکو. نو زه دلته جیمیل ورته لیکم. اسمت الله خیر. کله هم چې تاسې خپل جیمیل دلته ولیکه، لاندې به راشئ او په دې ځای کې به په نیکسټ باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیسته، اوس به زموږ ستاسې دغه جیمیل ته یو کوډ چې دی هغه لاړ شي. په دې ځای کې به موږ تاسې زموږ ستاسې ایمیل ته یا جیمیل ته یو کوډ لاړ شي. صحیح. دغه جیمیل چې موږ کوم ورکړی دی دې ته به یو شپږ رقم عدد کوډ به موږ تاسې دې ته لاړ شي. د دې نه به تاسې شاته بیګ وکړئ او را به شي خپل جیمیل به تاسې راخلاص کړئ. ګورئ دلته موږ ته په جیمیل کې یو کوډ چې دی هغه راغی. په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ. دا وینئ باینانس ایمیل. دغه موږ تاسې ته راغی. په همدې باندې به تاسې کلیک ورته واخلئ. صحیح ده. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیسته، را به شئ او دغه کوډ چې دی دا به ځان سره تاسې کاپي ونیسئ. دا به کاپي واخلئ. بیرته به راشئ همدغه سایټ ته. صحیح ده. له بیک بټن به تاسې راشئ همدغه سایټ ته چې کوم لینک له لارې تاسې داخل شوي یاستئ، او دلته به تاسې ایمیل وریفیکیشن کوډ چې دی هغه ورته ورکړئ او دلته په سبمیټ باندې به په خپله کلیک وشي. نو زموږ ستاسې ایمیل باندې چې دی اکاونټ وریفای شو. دلته به تاسې یو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به تاسې جوړ کړئ. پاسورډ په دې شکل تاسې جوړ کړئ چې لومړی به یو نوم حروف په ورکړئ. لکه مطلب لیکئ علي خان شینواری، نو دغه نوم اول حروف باید غټ وسي. لکه مطلب تاسې افغان لیکئ، ای باید غټه وسي او نور حروف په وړو توري پروا نه کیږي او شمارې به تاسې پکې استعمالوئ، نمبر. نو راځو زه یو پاسورډ ورته جوړوم. دا د دوستانو ما یو پاسورډ چې دی جوړ کړ. چې کله تاسې پاسورډ جوړ کړو، له هغې نه بعد به تاسې په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. صحیح ده. چې کله په نیکسټ باندې تاسې کلیک واخیسته، نو لږ انتظار وروسته موږ تاسې ته بله صفحه چې دی هغه خلاصه شي او دلته به تاسې په دغه ایمیل باندې ځان ته اکاونټونه دلته به تاسې په دغه ریفرال کوډ باندې اکاونټونه ځان ته چې جوړ کړئ. لومړی به تاسې سره تیار په دغه لینک باندې تاسې چې څنګه کلیک وکړئ، تاسې سره به ډایرکټ چې دی دغه ریفرال کوډ چې دی استعمال شي. دا وینئ ډایرکټ به تاسې سره دغه ریفرال کوډ چې دی راشي او په همدې لینک له لارې تاسې کوشش وکړئ چې ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ، تر څو ستاسې په اکاونټ کې بیا ستونزه رامنځته نه شي. اکثریت ملګري دا وایي کله چې مطلب باینانس اکاونټ جوړ کړه بیا وایي چې ما نه فیس زیات کټ کول کېږي
یا زما په اکاونټ کې ستونزه د هغه وجه دی چې د یو شخص په ریفرل باندې اکاونټ نه جوړ کړی. نو همدغه لینک چې کوم تاسو ته په د ویډیو په همدې ویډیو په کمنټ کې او د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ملاوږي په همغه لینک لارې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته تاسو سره دغه ریفرال آی ډي راغله نو دلته بیرته چا څه وکړئ په نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله په نیکس باندې تاسو کلیک واخیسته لږ انتظار وروسته موږ تاسو ته بل صفحه راخلاص شي. دلته به موږ تاسو دغه ټیک مارک چې دا به ورته ډک کړو او نښانه به ورته ولګو. دا به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. دا به داسې ډک شي او په یس باندې به تاسو دې ته کلیک واخلئ. دلته به موږ تاسو د خپل دغه باینانس اکاونټ وریفیکیشن کړو. سیده یعنی وریفیکیشن موږ تاسو کولی شو په پاسپورت باندې هم وکړو، همدارنګه په الکترونیکي تذکره باندې هم وکړو. که چیرې تاسو په پاکستان کې یاستئ هلته په شناختی کارت باندې تاسو کولی شئ. که نړۍ په هر ملک یاستئ نو د هر ملک یو نیشنلټي لکه څنګه چې د افغانستان الکترونیکي تذکره ده او د پاکستان شناختی کارت دی داسې د هر ملک چې دی یو نیشنلټي حتما موجود دی. نو دلته به تاسو څه وکړئ د وریفیکیشن دپاره به په کنټینیو آن بروزر باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. چې کله تاسو کلیک واخیست په کوم ملک چې تاسو د پاکستان کې یاستئ په دې ځای کې به تاسو پاکستان انتخاب کړئ. که په افغانستان کې یاستئ په هر ملک یاستئ تاسو به خپل ملک بره انتخاب کړئ. چې کله تاسو ملک انتخاب کړ په دې ځای کې به تاسو په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ. دا وینئ په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. بره په دې ځای کې تاسو نه یو نوم غواړي چې تاسو د خپل تذکرې لومړی نوم ورکړئ او په دې ځای کې به خپل اخرنی نوم ورکړئ. لکه مثال په طور سره زه ورکوم علي او لاندې ورکوم شینواری. سیده په دغه شکل سره به تاسو د خپل نوم به ورکړئ او خپل تخلص به چې څنګه ستاسو په تذکره یا ستاسو په پاسورډ کې په همغه ډول سره به تاسو خپل نومونه دې ته چې دی ورکړئ په اسانۍ سره. او د هغې نه بعد به بل ځای کې په کنټینیو باندې تاسو بیرته ورته کلیک واخلئ. سیده کله په کنټینیو باندې کلیک واخیست دلته به تاسو افغانستان انتخاب کړئ. د کوم ملک تاسو یاستئ همغه ملک به تاسو ورته انتخاب کړئ. سیده افغانستان به انتخاب کړئ. په کنټینیو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو خپل زیږېدو تاریخ ورکړئ. که تاسو په پاسپورټ کې زیږېدو تاریخ یا په الکترونیکي تذکره کې یا ستاسو په تذکره کې زیږېدو تاریخ نو دلته به همغه تاریخ په دې ځای کې ورسوئ. لکه مثال په طور سره زه په 2000 کال کې زیږېدلی یم په 2002 میاشتې په 22 تاریخ. سیده نو چې کله تاسو تاریخ ورکړه په کنټینیو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو ډایرکټ بره سرچ کې ځای کې به تاسو صرف ولیکئ افغانستان. سیده افغانستان به تاسو ورته ولیکئ. کله چې افغانستان تاسو ولیکئ په دې ځای کې به تاسو پوسټل کوډ ولیکئ. پوسټل کوډ د هر ولایت د هر هیواد جدا جدا پوسټل کوډونه تاسو کولی شئ چې ګوګل ته لاړ شئ په ګوګل سرچ کې ولیکئ چې افغانستان کابل پوسټل کوډ، افغانستان جلال آباد پوسټل کوډ، افغانستان کندهار پوسټل کوډ. نو هر ولایت خپل خپل پوسټل کوډونه. که چېرې تاسو پاکستان کې یاستئ بیا ورته ولیکئ پاکستان پېښور پوسټل کوډ، یا تاسو خیبر پښتونخوا کې یاستئ پېښور خیبر پښتونخوا پوسټل کوډ. دغسې تاسو هر یو لیکلی شئ. نو دلته به تاسو راشئ خپل پوسټل کوډ به نمبر به تاسو ورته ولیکئ. پوسټل کوډ شمیره د جلال آباد ته 601. سیده دا پوسټل کوډ شمیره. دلته به تاسو سیټي ولیکئ په کوم ښار کې اوسېږئ. سیده لکه موږ جلال آباد کې موږ لیکو جلال آباد. کله چې تاسو جلال آباد انتخاب کړئ لاندې به په اخر کې په کنټینیو باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په کنټینیو باندې تاسو کلیک واخلئ دلته تاسو ته چې تاسو څه لرئ، الکترونیکي تذکره لرئ. سیده تذکره لرئ که پاسپورټ لرئ. که هر یو باندې تاسو غواړئ که چېرته په پاسپورټ باندې غواړئ تاسو چې په پاسپورټ باندې خپل باینانس اکاونټ وریفای کړئ په دې اخري پاسپورټ باندې به کلیک وکړئ. که چېرې تاسو الکترونیکي تذکره لرئ نو په دغه الکترونیکي تذکرې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. سیده ما په الکترونیکي تذکره باندې کلیک واخیست په کنټینیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته موږ تاسو نه وریفیکیشن غواړي. ستاسو د تذکرې وریفیکیشن له تاسو غواړي. په کله چې تاسو په کنټینیو باندې موږ کلیک کوو نو په دې ځای کې موږ تاسو نه د تذکرې وریفیکیشن غواړي. یعنی موږ تاسو چې کله د دې باندې کلیک وکړو کنټینیو باندې موږ تاسو کلیک وکړو نو موږ تاسو به خپله تذکره د اصلي الکترونیکي تذکره به موږ تاسو دې ته لاندې کیږدو. اول به د مخ عکس واخلو او بیا به د شا یعنې د الکترونیکي تذکرې د دواړو خواو عکسونه به موږ تاسو واخلو او په کنټینیو باندې به موږ تاسو څه وکړو کلیک وکړو. چې کله په کنټینیو باندې موږ تاسو کلیک وکړو د هغې نه بعد زموږ تاسو د مخ وریفیکیشن غواړي.
په مخ وریفیکیشن کې چې دی موږ تاسې په موبایل ځان ته مخامخ ونیسو داسې ځای کې به عکس ځان ته مخامخ اخلو چې هلته موبایل کیمره صفا وي او ستاسې مخ په صفا ډول سره راواخلي نو تاسې ته یو څو اپشن یې ښیي یو درته چې سر اخوا دېخوا وخوځوه ښي طرف او چپ طرف ته سر وخوځوه یا لاندې او پاس سر وخوځوه دا د یو بلکې درته چې ستاسې خپله خوله خلاصه او بنده کړئ نو دا به وکړئ ستاسې وریفیکیشن چې دی دا به کمپلیټ شي او ستاسې اکاونټ چې دی په باینانس کې به هغه جوړ شي نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ تاسې ته دا طریقې ښیو چې څنګه په باینانس کې موږ کار کولی چې اخیستل خرڅول څنګه وکړو سپاټ ټریډینګ څنګه دی فیوچر ټریډینګ څنګه دی او همدارنګه موږ څنګه کولی شو په باینانس کې کار وکړو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې انتظار شئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ مننه